ملګرو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به او د صحت کلي به مو پر تن وي ستا غږ مینوالو او ټولو ملګرو ته هر اغلاس ته او نیکې ښې پیرزوینې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به وای دا یو غزل او یو دوه شعرونه مسافرو ملګرو ته چې غوښتنه یې کړې وه نو همت صاحب دا به ورته ډالۍ کړم دا یو غزل دی چې ستا په لمن د سترو پړکونه ښه ډېر وي ستا په لمن د سترو پړکونه ښه ډېر وي زما په لمن دې د تهمت دغونه ښه ډېر وي زما د سوال کولو هیڅ ضرورت پاتې نشي د دې په سترګو کې سوالونه زما د سوال کولو هیڅ ضرورت پاتې نشي د دې په سترګو کې سوالونه ښه ډېر وي په چا بدل شو خو بدلون ورسره هیڅ رانه غیدل ته ما هغسې ولا مرګونه ښه ډېر وي په چا بدل شو خو بدلون ورسره هیڅ رانه غیدل ته ما هغسې ولا مرګونه ښه ډېر وي نه ما کړی پرېږدی چې له هر طرف مو ښه وسېځي نه ما کړی پرېږدی چې ښایسته مخونه ښه ډېر وي نه ما کړی پرېږدی چې له هر طرف مو ښه وسېځي نه ما کړی پرېږدی چې ښایسته مخونه ښه ډېر وي او هیڅ دې د شمار نه وي لیلا زما په زړه زخمونه هیڅ دې د شمار نه وي لیلا زما په زړه زخمونه ستا په سپینکي مخ د شینکي خلونه هیڅ دې د شمار نه وي لیلا زما په زړه زخمونه ستا په سپینکي مخ د شینکي خلونه ښه ډېر وي او زه یې منم د نا پر ځای د یو ځل هو وایي زه یې منم د نا پر ځای د یو ځل هو وایي جینۍ په ما د ستا د پلار شرطونه زه یې منم د نا پر ځای د یو ځل هو وایي زه یې منم منم یې بیا ترګټو زه یې منم د نا پر ځای د یو ځل هو وایي جینۍ په ما د ستا د پلار شرطونه ښه ډېر وي او وقاره آیا مینه داسې وي چې دوی کوي وقاره آیا مینه داسې وي چې دوی کوي هیڅ پوره کېږي نه خو تش لفظونه ښه ډېر وي نظم ته رزم راسم نظم وایم که نه چې زړه مې بیا ستا په خیالي اوربل کې زانګي زړه مې بیا ستا په خیالي اوربل کې زانګي نه یې لاس درته رسېږي نه ودرېږي نه زما کیسې مني مایوسه ناستی نه یې خپله داسې څه چرا جوړېږي زړه مې بیا ستا په خیالي اوربل کې زانګي د رباب ترنګ یې رانیغ کړي په ګډا شي بېوسۍ کې مستي څه عجیبه ده خاندي خاندي په خندا کې په ژړا شي زړه مې بیا ستا په خیالي اوربل کې زانګې په هر زخم یې د وینو غرغرې دي ورته راشه ګوره زه یې لیونی کړم سرې ویرې مې ګریوان سترګې مې سرې دي زړه مې بیا ستا په خیالي اوربل کې زانګې راته شونډې سوځوي په اسویلیو نیمه شپه ده تا وا څه ورباندې وکړم قرار نه شو په یوه پکټ ګلای زړه مې بیا ستا په خیالي اوربل کې زانګې راته شونډې سوځوي په اسویلیو نیمه شپه ده ته وا څه ورباندې وکړم قرار نه شو په یوه پکټ ګلایو زړه مې بیا ستا په خیالي اوربل کې زانګې دبدبای د ستړیا رقمه نه شوه دای مړ کېږي په هغې پسې له غمه خو هغه ورپسې مړه له غمه نه شوه زړه مې بیا ستا په خیالي اوربل کې زانګې دار بدار دی ژوبل شوی دی قسم دی ستا وقار خو هماغه وقار نه دی لیونی دی په ګل شوی دی قسم مننه قربان مو شم بیا هم مننه د ستا غږ د پیج مینوالو همداشانته قدرمنو ملګرو چې دلته موږ ټول سره ناست یو او ګران وقار صاحب که څه هم زموږ داسې تمه نه وه چې موږ به بنډار کوو یا به شعرونه وقار صاحب وایي موږ به یې اورو خو تصادف و او دلته کېناستو نو دا فقط د همغه مسافرو وروڼو لپاره چې زیات زنګونه یې کوه د وقار صاحب پوښتنه یې کوله
او وقار صاحب یې غوښته بیا یې غوښتو وقار صاحب بیا وي شریفي صاحب دی سادات صاحب دی وصال دی پښتونیار دی ټول ملګري به بیا راځو بیا به شعرونه وایو هغه نور ملګري چې دلته وي نو له تاسو مننه چې موږ سره یاستئ موږ به تر وروستۍ یاده هڅه کوو له دیدار صاحب هم ډېره مننه له ټولو ملګرو مننه چې موږ سره یاستئ او زموږ دغه ویډیو مخکې بیایئ خلک یې ګوري زموږ هدف یوازینی دا دی چې د شعر لپاره د پښتو ادب لپاره کار وکړو زموږ کار به څه خو خپله هڅه به کوو همداشانته هغه خلک چې شعر وایي یا شعر لیکي خلکو ته یې ورپېژنو تر بیا د خدای په امان بیا به بیا حاضرېږو